बना के मैं पहनूं तुझे दिल घर है खुदा का कहीं सजना एक खुदा को पढ़ूं कलमा या د غریب خدا اور محبت एक खुदा मोहब्बत د ګډټ مې پکړه د خدای دې کې چې کاپی رائټ مشکل را نشي तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना राहत मिले جلۍ د خندا ورځي جړا هم نه ورځي मांगू मैं अब क्या रब से नवाज दनुन पसर नवाज दे चिनुन तिलरे के नवाज बपा وران خلک دي आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं? मेरे को तो काफ़ी ज़बानें आती हैं। कौन कौन सी? उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश। पश्तो आती है पश्तो आपको? आती है। सुनाओ कुछ पश्तो। पश्तो में सुना है तो चरतज़े दिल तराशा, चरतज़े दिल तराशा, टूल स्पीदी, کنځري یادې کړي इस तरीके से जो है ना। फिर खर बचा कौन आप دغه یا قصاب چا باندې قرض لري خرڅ کړي ښه نو چې لري یو قرض ورکړي خو بیا هغه سړی تیر او هغه پیسې نه ورکولې او د پیژاندنه نو د په چل ول کې هغه سړی معلومونه چې څوک به ولراله نو دی قصاب به وته ویل چې لکه څنګه څه خوندي وو نو ویل هغه به ورته ویل چې د څه شي نو ده به ورته ویل چې زه یار بستني بیا به بل راغی هلکه ویل څه خوندي وو نو هغه به ورته ویل د څه شي نو بس ده به ویل یار بستمني خو په دې کې دغه شاته وخت به تېرېده او ده به تپوس کاوه ډېر په عذاب وو خو اخره کې هماغه سړی راغی چې پاچا به چاته قرض لرې وړی بس ورته یې ویل هلکه ویل څه خوندي وو هغه ویل والله چې یار ډېر کلک وو پخېدم نه کلک وو او بیا یې خوندم نه وو مړه لږ دغه مو که نه کولمې دې هم پکې راله ډېرې اچولې هغه ویلې بس سړی پیدا کړه خدای پاک په ګوتو راکړې نو بس هغه یې بیا ونیوه د هغه خپل دغه واخسته سلامونه ملګرو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ ښه راغلاست ښه راغلاست ټیک ټاک ریاکشن پارټ 12 ته 12م پارټ دی ښایسته ښایسته جالبه جالبه ټیک ټاکې دي خبرې ډېر نه کوم راځئ چې وخاندو یې ګورو आप हमें बता दें कि लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि लड़के? देखें इस वक्त कैमरे के सामने एक लड़की भी मौजूद है एक लड़का भी मौजूद है ठीक है कि नहीं पानी की बोतल ले आए दोनों मुंह धो के दिखाते हैं बेइज्जती उकड़ा क्या कहती हैं आप? या इस वक्त आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? वही कह रहा हूँ ना दोनों बैठे हुए हैं कैमरे के आगे पानी की बोतल ले आए मुंह धोते हैं पता चलता है कौन खूबसूरत है हाँ ठीक है बस सारी उम्र में जो कर जबड़े पाकिस्तान زما په خاوره جوړ دی دا پاکستان نو زما نیکه په دې خاوره آباد ستا نیکه په دې خاوره آباد ته د 15000 کال نه په دې خاوره آباد دی او د پاکستان 50 کاله وشولو زما په وجود جوړ دی زما په وجود لږ بازار خبروئ سوالګیر به ځانه نه جوړوئ چې سوال کو فوجي ته فوجي راغلی سوال ته کو میجر راغلی څیرې ورته واردوئ برګیډیر راغلی دی ډي سي راغلی دله ورشي سرکونډۍ ورته واړوئ ځینې به ستاسو دا حرکتونه دا زلمي نه دی دا داسې پسې پچبوزې کې خاندي دي پسې ویښ پښتون دی ویښ سوال درته کوو عزیزانو سوال په خپلو کوټو کې ناست یاستئ د خپل پلار نیکه په وطن ناست یاستئ نو ولې د بل خوشامدي وکړو نره خبره ولې د کرنیل او د جرنیل متازیانې پکې وکړو زموږ خاوره ده موږ ته به د الله رضا دی نور به موږ دا نه وو چې موږ ته امن راکړه موږ به وو موږ مفتی صاحب زه 2 لکه روپۍ قرضدار یم په ما قرباني کېږي 2 لکه به څوک ختموي زه به یې ختموم که نه 2 لکه قرض ختمولی شي 10000 نور هم قرضدار شي در باندې دا چکر نه چکر مې خوښې مړه په اخره کې چې د پیسو حساب کتاب وشي وایي دا پیسې راوباسئ دا شی مې پکې نه دی خوښ مړه رښتیا هم سخت دی توبه خدایا دا وګوره
تر څو چې جاهلان په دنیا کې کنه د داسې خلکو به سات دی शादी पे मर्दों को जल्दी खाना दे दिया जाता है, औरतों को लेट दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? औरतें शापर भरती है ना। دابل خندا چیک کړئ خندا وګور مسافری پریک دی جانا نه او کلی کې چر کې پټو خوشاله یم زړه ته له یو خندا بانجان څنګه دي؟ بانجان اتیا روپۍ شینواری به تنګول کوي څنګه دي؟ څه پوښتنې کوي وروره نه شنه دي داسې وایي چې شنه دي چې موږ چې څنګه دي وایي دي دا وګوره د ایراني بانجان دي دا همداسې رنګ لري دا څنګه تور دي سوي دي که اوس څه نخرې پکې کوي وروره خو دغه شی دي دا د شی لږه پاکه دغه شی دي کوړې خو دغه شی دي کنې وړې خو زه لاړ شم دا لیتر په څو دی؟ دا لیتر نه دی وروره دا چارک حساب اچھا دا په څو دی چارک؟ چارک اتیا روپۍ او درې چارکه؟ درې چارکه یو سل اتیا روپۍ او څلور چارکه؟ موږ مرکه کوو صحیح دی موږ دا مرکه وکړو بیا سودا دې وروسته وکړو اوس موږ پرېږدې دا خبرې وکړو بل ځای کې واخله زه هغه د دوکانونو ډېر زیات دا ښه بانجان دي دا ایراني بانجان دي دا وګوره ولاکې پیدا هم کړي دا اتیا روپۍ دي څومره ته واچوي واچوه دا ټول څومره دي دا ټول درې من ته کار مه لره وروره زه خپل وروره خو زه لاړ شه اوس ته څه رقم ته مال اخلي پوه شو ټول مال رانه ما د غوښې هغه پرېږده ولې نه خرڅې را باندې دا راته وایي زه هم د همدې وطن یم سودي ده چارک اتیا روپۍ ولې را دا باندې د خپل هېواد دی که د بل هېواد را باندې خرڅوي به هغه د ایران دي د ایران دي دا تا ته من په څو راځي دا من دا مختلف دا وګوره دا ډېر زبردست بینجي دی ګوره ټول ګورې کرې هر څه سره 280 روپۍ تمامېږي 280 روپۍ تمامېږي استاده ته واچوه که نه زه یو لس چارکه واچوم چې زه ځم ناوخته وروره مزاحمت مه کوه موږ خبرې کوو دلته پوه شو جوړه په څو ده بانجان ته اوس څه مزاحمت کوې خو زه لاړ شم وروره مزاحمت یې شروع کړی نه بیخي په تا دومره خو پوهېږي هغه کیمره لګېدلې ده موږ پرېږده چې دا خپرونه ثبت کړو ته د بانجان ورشه بل ځای کې چې دا خپرونه ثبته زه به دا بانجان څه وخت بانجان بل ځای کې واله دلته ما هغه صحیح نه دي دا ښایسته بانجان دي زه په تا نه خرڅوم ولې زه افغان نه یم نه به زه په تا نه خرڅوم په دومره نخروی موږ نه خرڅوم نه زه خیر دی زه استاده واچوه دغه مه نه کېږي خو زه لاړ شه وروره من په عذابوه زه خپرونه د خلاصه کړه ته ما سره غږېږه تا ویل چې چارک په اتیا روپۍ دی ولې دا راګزار کوه وروره او دېس کې ښه صحیح پروت و که نه نو تا ته یې څه داسې صحیح بال دی اچھا ټیک خو صحیح ښه صحیح پروت و دلته راګزار یې کړه دلته یې پرېږده هر چا خپله خوښه ده کار کې مزاحمت مه کوه پرېږده ټول بانجان دې خرابه کړه والکه کیلو کې ګوتې مو ولې څه کار دی اوس ریړه زما د ګوتې پکې تا شروع کړې ته زما نه ډېره دا راته ووایه چې من تا ته په څو راځي دا دا 250 روپۍ کرې هر څه سره شپېته تمامېږي 280 افغانۍ تا ته من راځي او ته دې نه څو جوړې 320 320 چېرته په پاویه هم خلک سم نه وړي استاد د الله د دې نه لرې کوو بخه ریړه د خکېږي خوځېږي بیا بانجان زه دا زموږ ورور دی مسلمان خو دی افغان دوه وخته د بینجي باندې لاس کې خود چیت ده که دا وګوره پرېږده نو مزاحمت دې شروع کړی دی ډېر وخت نه زه لاړ شه پوه شوې موږ یې بیخي په تا خرڅونه زه لاړ شه خزان بانجان نه اخلم هسې ودرېږم دلته ولې خبرې به نه کړې نورې هغه له ودرېږم خبرې نورې ونه کړې صحیح دی موږ دواړه خبرې کوو زه به هم خبرې کړم خیر دا به یم که دې کې څه خبره ته موږ خبرې ته نه پرېږدې لکه ولې هم نه پرېږدم اوس وخت ظالم نه غلی خو نه کېږي وروره غلی موږ دا راته ووایه چې سار نه به دې څومره بانجان خرڅ کړي یاره سار نه داسې وایي یوه ته نه غټ بانجان ولې خوب کوي نه که نه 200 کاله مې وشو چې خوب نه راځي دا ولې جي چوکیدار هم نه بس یو لیکلي و زه خپلې وخت خپله پاکوم ته به وایې موږ پسې ښاروالۍ والا راځي انسانان خو درنه تنګ دي خو د یو میږي نه ځان بې غیرته مخلوق دی دا وګوره زموږ وینې ته تکړه دی کشې که
وسنډا ته د خان بچې زه د سپي بچې نه چې یو غریب معمولی سړي ستا بېزتي وکړه ورانیولې به دې او په دې ځمکه کې به دې ژوندی ښخ کړی واه 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 ته مې له ګډا نه ورتله وی چې میدان تنګ دی هغه د هغه رورو ستا رور نه و چې ژوندی دې پرېښودو لکه د سپېرکو به دې میده کړی وې او خولې ته به دې لړه کړی وې نو ما به هله منلی و چې پلار د خلکو له په ځای زیري ورکړي دي ته خو ما ته داسې پیغورونه راکې لکه چې تا هم د بادرې جنډې ودرولي خو چې څنګه ته بس د شین اسمان رنګین ټاله اوس راته دا ونه وې چې دا هر څه ننګیال کړي دي ننګیال نر و نر چې د بدل دستخوشي واغسته او تا د بېعزتۍ شاباشي واغسته د نن نه پس به زم ځان څه ډیلاګ یې ولې د رزړو سوټا ویم سوټا خدای دې بېغ زمونږ د هغه غور نیکه وباسي چې ستا غونته کې اورلړونه پیدا کړو په شرمونو دې شرمولو مړه غور نیکه پورې لاړو یا الله یا پروردګار څه وختونه وو مصیبت اړولې ما دا غجنه نه ده یا الله شکر دې پروردګار یا الله تا نه قربان شم ورځم یا خو به مې سم خمبیره کی او یا به په ځان شکه ښه وختونه وو سی ډي به م راوړله اسماعیل شاه ډرامې اوس هم چې کار لکه وشي ته 50 لکه روپۍ پاکستاني لګولی شي 50 لکه واو کاروبار کولاو که پاکستان کې ځه مسافري ولیکې د خدای تعالی مسلمان هلته راباندې سړي چرګې را خرڅې کړي بانګیان یې راباندې را خرڅ کړي لکۍ ته واښکر وې دا چرګې دي بدې ښکاري ما د خدای خاطر داسې ښه نه لکه چې کیلې خاندي بس نه مړه ته خیر دی ته خیر دی ته که خاندم که نه تا سره خندا خوند کوي خو ډېر سپېره سره بلکل خوند نه کوي ملګرو یہی چې مزدوره سړی ازوای وجرې له روزي که نه مشروم در سړی مړه به سر سړی په جوب ګوتې وهي څوک 500 ورکوي څوک زرګون ورکوي څوک په پیره خپل یا تر پیره کوي څوک څپکې ته اخلي کو مړه روشه مې غریبونه خلکو زویله مړه واله روزي نه چې روزي بیا هر سړی په جوب ګوتې وهي تر وړه چوکو او بیتي چې خوټه غوتې غوڅه کړو غریب تباه دی اوس کړی دی دا ګناه کړې مې ده ورته شوي نو تا اوس ویل چې کوژده نه ده شوې خو مقصد په غیر کې مې نه ده وده کړې خو مقصد مې شوی نو په غیر کې خو بیا هغه وخت د کې مسلم خانه چې واده وکړي نو اوس مقصد ما ته الماس برسټ والا ویلي چې واده له زه کوم خو هغه د زه خو هغه د سبا له مرګ ژوند پته نه لګي سبا دا مه غولوئ د دې غم وخورئ ورکېږه په جنۍ باندې ما لاس لم چک کوي لمونه اختر را روان دی داسې لمونو والا ګډ بم نی کتري ګوره کوالټي ده ماشاءالله د کم یو ګډ لم تم چې ګورې زړه بم خوشحالېږي ولاړ لم والا ماشاءالله اور حلال ماشاءالله کار دی خپل روزګار وکړي انشاءالله دې کې ډېر غټ برکت دی کم ملګری م نوی کار کول غواړي Thanks to you, Hero Sen. Any comments regarding your visit to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa? 今回私がパキスタンに来たのは初めての機会になります。パキスタンに行こうと思った理由は日本にもたくさんパキスタンの人が働いていて、例えば車の仕事をしていらっしゃったり、たくさんいろいろパキスタンの人たちは日本で働いています。でもなかなか日本人の人たちはパキスタン優しい人がいるっていうところが一番のパキスタンのおすすめ。والله پی پینو شو خو بیا مو سره مونږ خانه لا بلا زوی دی ګوره ملګرو نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کوئ او کوشش کوو بله ویډیو هم زر جوړه کړو کلیپونه را پیدا کړو نو ستاسې سپورټ غواړو ستاسې ملاتړ غواړو کله چې ویډیو ګورئ ویډیو ته لایک ورکوئ او اکثره ملګري راځي ویډیو ګوري او چینل نه سبسکرایب کوي نو بس یو بټنه ده ما بټنه ووهئ تاسې نه پیسې یار ستاسې پیسې خرچه راځي نو زموږ چینل دی دا در سره سبسکرایب کوئ او هغه زنګ هم که ورسره پرېس کړو نو غوړي لا غوړي زموږ نوې ویډیوګانې به بیا ستاسې مخې ته ډېرې درځي
نو ښې چارې ښه وخت ښه ښایسته یخ اوړی ولرئ. اوړی خو هسې هم ګرم وي، بس الله در باندې ورحمېږي، الله در باندې ښایسته ښایسته بارانونه وکړي چې ښایسته اوړی ولرئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ښه وخت ښې چارې.